أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر ذکر کړی دی شیخ الامام اسبانکتی هغه ذکر کړی دی په شرحه په خپل شرح کې سنجاب چې دی سنجاب هغه څرمنې ته ویل کیږي هغه د مژک یا د غټې مږې څرمن دې ته سنجاب ویل کیږي دا چې د اذا هغه وخت اخرجه چې راویستل سي یا راوړل سي من دار الحرب د کفر د ملک څخه الینا زموږ خواته وعلم معلوم وي انه دا مدبوغ رنګ سوی ده پخ سوی ده بود کې په هغه وازګو سره المیتتی د مرداري یعنی د مرداري په وازګو کې دا پخ سوی ده لا تجوز روا نه دي الصلات المنز به په دې سره یعنی په دې سره که دا غټ شی جوړ کړی وي او مسله غوندي پر دې منز نه دی روا او که یو شی وي هم د دې سره المنز نه دی روا ما در هغه وخت پورې لم یغسل چې نه پرې منزل سوی و ان علم کچیر معلوم سو چې انه دا مدبوغ رنګ سوی ده پخ سوی ده بشیء طاهر په پاک شي سره جازت الصلاة روا دی المنز به په دې سره بیا المنز روا دی کچیر دا معلوم څه چې په پاک شي دی بیا المنز روا دی او که نو معلوم بیا په دې باندې المنز نه دی روا او در هغه وخت پورې چې دی منځي و ان لم یغسل که څه هم نه پرې منځي ګوره د پاکوالي په وجه باندې که پرې منځل سي نه هم روا دی په دې باندې و ان شک کچیر شکمن سو یو څوک په دې کې شک ولو چې توا په هغه وازګه دی چې مردار وازګه باندې دا پخ سوی دی رنګ سوی دی او که په پاک شي سره دا شک په افضل خبره بهتره خبره چې د هغه دا ده ان یغسل چې پرې منځل سي بهتره خبره بیا دا ده چې دا پوست بیا پرې منځل سي و دماغ رنګېدل چې د علا ضربین پر دوه قسمه دي رنګېدل پر دوه قسمه دي حقیقیت یو حقیقي دي او حکمیت یو حکمی دي بل حقیقي او حقیقي چې دي اندادي ید بغه چې رنګ سي بشیء په یو شی سره طاهر پاک کل عفس لك عفس چې دي حبس لکه دلته وای لکه مازو د دې څخه مراد د غزمش خلک استعمالي باړک ومان دا یا دغه باړک ومان ته عفس ویل کیږي یا د دې په مثل یو بل شی دي وسبخه او سبخه شره یا مالګنه خاوره دې ته ویل کیږي وغیره ما یا ما سوا د دې په بل شي سره بس دا په خاصه ورنګیږي ولو اصابه کچیر ورسېدي الماء او بعد ورسته د باغتی د پخېدو د دې چې دا پخسوي دی رنګ سوي د دې ورسته او ورته ورسېدي الحقیقي په حقیقي د باغت سره ویني د حقیقي د باغت داو چې د عبس سبخه دغه په دغه شي سره په خاصیت د دې سماسي او بل دغه شي په بتل بیا لنده لا يعود نه راګرځي نجسن یعنی نجاست یې بیرته بیا نه راګرځي دا بیا نه مرداري چې په دغه شي پوخ سي بیا کچیر دغه وچ سي بیا د پوست بیا لوند سي بیا نجاست بیرته نه راګرځي عمل حکمی چې دی په انداد یخرج چې ووزي جلد او پوست عن حکم الفساد د حکم سره د فساد اما بتتریب یا په خاور سره یعنی پر خاور باندې ومشول سي په خاور باندې وچ سي او بشمس یا په المر سره وچ سي او بلقاء في الريح یا په ملاقات سره د باد یعنی په باد باندې وچ سي ولو اصاب کچیر ورسي بعد ورسته د باغتی د وچېدو دغه حکمی چې دی د باغت الحکمیه دغه حکمیه ما انبور ورسیج پبتل لنسی فعن ابي حنیفه رحمت الله امام ابو حنیفه سوای وای په دې کې روایتان دوه روایت دي روایت یو روایت دی يعود نجاست راګرځي و دې لره و په روایت په بل روایت کې لا يعود نه راګرځي وکذا دغه رقم د صوبیه د د جامعه د اذا اصاب کچیر ورسید هو د جامعه المنی منی ففرقوا کچیر وګرو ول ومشول وکذا دغه رقم ارغ دمزکه اذا اصابها کورسید نجاست مرداری و دمزکه وجبت وچس وکذا د غرکم البیرو سا اذا هغه تنجست چې مردار شول فغارت ولاړه دغه وبې بیرته نه وته ګرځي ثم ورست عاد را وګرځي د ما او ها او بد د دې سا او په فتاوی قاضی خان کوي اندادي ان الازهر وشکاره خبره په البیر په څا کې اندادي چې يعود النجسن بیرته نجاست راګرځي وذكر في المحيط کې بیا وای الازهر وشکاره خبره چې د انداد لا يعود نجسن بیرته نجاست نه راګرځي ګوره په دې ګور د خبره کې څونه خبري وسولې چې هغه منی دي کچیر دا پاک سي وګرول سي بیرته د تلندوالي ورسېد دا بیرته مرداریږي د سره او هغه دغه چې دی چې مزکه چې وچه سو په لمر باندې بیرته بیا لنده سول بیرته د مرداری راپورته کیږي یعنی د دې هغه اثر چې په دې کې د مرداری دغه مرداری نه ختميږي صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين